افغانستان دی دا افغانستان افغانستان دی دا افغانستان د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تمه لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله است. دوستانو دا ځل مو زما هیواد خپرونه په زابل ولایت کې پر انګورو باندې چمتو کړې ده چې په زابل ولایت کې سږ کال انګور د پخوا په پرتله باندې 2 چنده زیات شوي دي. زه د زابل ولایت مرکز کلا ته اړوند مختلفو باغونو ته هلته د دهقانانو سره د زمیندارانو سره مرکې کوو چې د دوی حاصلات څنګه دي. تاسو هم زموږ سره پاتې شئ. قبر د بدیو دی کور د پسرلیو دی د افغانستان دی دکلنک مرغیو دی قبر د بدیو دی کور د پسر ستړي مسئ نوم مو څه دی؟ مننه خیر اوسې تاسو هم ستړي مسئ. نوم مې اسمت الله ساحل دی د زابل ولایت د کاکړان د چینې اوسېدونکی یم. ساحل صاحب څنګه دي حاصلات مو د پخوا په پرتله باندې انګور څنګه دي؟ انګور خو ماشاءالله ډېر برابر دي انشاءالله ښایسته انګور شوي دي. شش کال خو بیا بیخي انشاءالله خوندور دي. تېر کال مو څو خرواره ځینې واخیستل حاصلات؟ دا خو نو انګورو کې بیا فرق راځي، یو کال ډکېږي یو کال نه ډکېږي. تېر کال هم شو برابر و ډېر ډک ولو تقریبا 14 خرواره کشمش یې وکړله. نو تر پخوا خو ډېر زیات ډک دي سږ کال؟ و ډک دي انشاءالله. شش کال بیا انشاءالله انګور ښایسته انګور. د حاصلاتو د ډیروالي لامل څه دی؟ ولې حاصلات ډېر شوي دي؟ پر وخت باندې بارانونه وسول، ورښتونه وسول، د دې ترڅنګ ځکه دا خو د سړک غاړه ده او دلته د امنیت تامینوالی، نور څه لاملونه لري؟ واقعیت هم امنیت خو په ټول افغانستان اثر وکړي انشاءالله. ډېر ښایسته امنیت راغلی. مخکې چې ولو دلته جنګونه ډېر ول، یعنې تر 10 بجو 11 بجو به موږ خپل باغ ته نه سوی راکړلی ځکه پر سړک به ورجانه ټکان ول ورجانه. اوس نو انشاءالله یو لامل ښه دغه داسې پر وخت راځو معنی رسیدګي ورته کولی شو. که اوبه وغواړیم پر وخت یې ورکوو، که کار یې پر وخت یې ورته کوو. د دې معنی څوک نشته. که شپه یې که ورځ انشاءالله په خپلو باغو کې کار کوو. کور مودان مننه چې زموږ سره خبرې وکړي. دوستان له تاسو څخه مننه. زموږ سره عزت لري حسن او زینت لري د افغانستان دی وګور قامت رسېدلی تر اسمان دی. درنو دوستانو او محترمو لیدونکو بیا هم ستړي مسئ. یو بل ورور سره خبرې کوو چې دا هم د زابل ولایت د سپینې غبرګې سیمه ده. د ده سره خبرې کوو چې دوی حاصلات سږ کال په خاص ډول باندې د انګورو حاصلات څنګه دي. تاسو هم زموږ سره پاتې شئ. حاجي صاحب ستړي مسئ. نوم مو څه دی؟ ولي محمد. ولي محمد کاکو. او باغ مو چې زه ګورم خورا غټ باغ دی ماشاءالله. نو حاصلات مو څنګه دي؟ حاصلات خو شته، خرید و فروش یې نشته، نرخ یې نشته، قرارداد یې نشته. په دې کې اوس کو ته ډېر خلک زور وسکو بامو یې غورځوي او وسکې کوي. ولې کشمش کوئ نه؟ نو کشمش خو بیه نه لري. نو ممکن بیه پیدا کړي. اوس خو هغه شپې دي چې په دغه وخت کې حاصلات د انګورو ډېر زیات دي، وروسته بیا نرخونه لوړېږي. وروسته کال هم په دغه نرخ باندې ولاړو. شش کال به بیا په دغه زړېدنې لا ځان ته دا خپله په بام وغورځوي وسه خو یې سړی. او انګورو حاصلات مو موږ چې تر کومه معلومات لرو ویل کېږي چې 2 چنده تر پخوا ډېر شوي دي. د ډېرېدو لامل یې څه دی؟ ډېرېدنې شته خو خرید و فروش یې نشته. ډېرېدنې شته خواري یې شته ډېره ده. سږ کال به د دې باغه څخه څومره حاصل واخلئ؟ یاره 2 خرواره 8 خرواره اخیستل شوي. خرواره 8 خرواره خو ماشاءالله بیا ډېرې زیاتې پیسې درته موجوده وي، ډېرې زیاتې پیسې. انشاءالله ټول سیستم دې ورباندې سمیږي. نو کور مودان ډېر مننه چې زموږ سره خبرې. سم مننه. امنې ښارونه دي شنه پکې ګلونه دي د افغانستان دی برې بیرغونه دي امنې ښارونه دي شنه پکې ګلونه دي د افغانستان دی بیرته د ورور څخه پوښتنه کوو چې حاصلات یې د تېر کال په پرتله باندې څنګه شوي دي. تاسو اول ځان راوپېژنئ ملي ټلویزیون ته. زما نوم محمد داود، دا مې باغ ده او حاصلات خو نو تر برابر دي دغسې هم نه دي. دغه تاسو چې انګور ایښي دي دا کم تاکان چې دي دا ته تاسو څه وایاست؟ دا کم دې ته موږ ایته وایو. دې ته موږ ایته وایو. دا بیا ایته کې دا کم ماډل ایته دي؟ دا ژړ ایته دي. دغه انګور اوس تاسې په د شنه حالت کې خرڅوئ که دا وڅکې کوئ د هغه وروسته څخه او جوش ځینې جوړوئ یا هم کشمش ځینې جوړوئ چې یا هم په عامیانه اصطلاح باندې ممیز ځینې جوړوئ دغه وروسته بیا خرڅوئ څنګه؟ و دا موږ وچوو، دا وچوو بیا کشمش ځینې جوړوو له دې سره جوش یې جوړوو له دا ایته له باغه څه
لا نور څه کشمش جوړو په کشمش خانو کې زړو بیا ورسته 40 شپې بعد وچیږي او دغه څو درختي انار هم شاته یې شدي دغه انار د خوراک لپاره د خرڅلاو لپاره یا دا دغه است کوم منو د خوراک لپاره دي دا دون انار نه او بیا که چیرې اضافه سي بیا خرڅو هم صحیح دغه نو خو دغه بیا 40 شپې هغه ګردک انګور موږ ورته وایو هغه بیا په کشمش خانو کې زړو 40 شپې بیا زړیږي 40 شپې بعد بیا ټکوو بیا ریاسه کوو بیا ور په کندهار کې خرڅوو د دوی نرخونه اوس فرق سره لري د سپین ایته ژړ ایته او شنه ایته د دې ترڅنګ ټنډیان وو دا فرق سره لري و یا دا زر افغاني قیمت لري هغه 600 1500 نو دا خو ماشاءالله تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې در موجوده وي ځکه دا باغ ته چې زه ګورم دا غټو غټو تاکانو ته چې ګورم دا خو ډېرې زیاتې پیسې درته جوړوي دا نو 10 لک افغانۍ 6 لک افغانۍ 15 لک افغانۍ ډېرې زیاتې پیسې و داسې جوړوي داسې هر کال چې نه په هغه کال 10 لک جوړوي کني ډېرې جوړوي صحیح ده کور مودان کور د پسرلیو دی د افغانستان دی ډاکلا نیک مرغیو دی خبر دا بدیو دی کور د پسرلیو دی انجینر صاحب ستړي مسئ نوم څه دی نوم مې عزت الله فرحت ده د هلمند پوهنتون د کرهڼې پوهنځي څخه فارغ صاحب فرحت صاحب جناب فرحت صاحب راته ووایاست چې دغه حاصلات مو او په خاص ډول باندې ستاسو د باغ ده تر نورو باغونو موږ ته پورته معلومیږي تاسو د تاکانو سره کم تخنیک کار کړی خبره دی د هر کار مسلکي چې وسي د هغه نتیجه بهتره وي ما کومې زده کړې چې په دې باره کې کړې وې د هغو عملي کول و دلته په دې ساحه کې کیمیاوي سرې په وخت سره ورکېدن دي د اوبو ورکېدن په وخت سره ده د آفت وژونکو استعمال په وخت سره ده او د انفکا استعمال په وخت سره ده نو زه خپله دغه لاملونه بولم او په ضمن کې سږ کال سړه هوا پسرلی دا عموما په میوجاتو باندې ښه اثر لري او ورسره ورښتونه البته د پسرلي ورښتونه چې پسرلي په اولو شپو کې وسوه هغه ورښتونه په میوجاتو باندې مثبت اثر لري سږ کال که تاسو متوجه سوي یاست په ټول زابل کې حاصلات د انګورو ډېر زیات ښه سوي دي یعنې په پخوا په پرتله باندې ډېر لوړ سوي دي تر ډېره پورې چې موږ خلکو سره خبرې وکړې او خلک یې لامل هم یو امنیت بولي د دې ترڅنګ پر وخت باندې ورښتونه تاسو یې لامل څه بولئ امنیت د الله تعالی ستر نعمت الحمدلله موږ پېژنځنې برخمن یو الله تعالی موږ د افغانستان داسې برخمن ځینې لري واقعیت هم دغه سایې چې وې د زموږ سایې چې وې دغه امنیت ګواښونه زیات وو باغونه بل تندیم زوبل سو دواوې وو کیمیاوي سرې او حیواني سرې دا خو په وخت باندې بیخي نه تطبیقېدلې نو واقعیت هم امنیت اثر لري او اثر د موږ په خپله مشاهده کولی کور مودان انجینر صاحب ډېره مننه پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان درنو لیدونکو د بل ور سره غږیږو چې دوی څه وایي د دوی حاصلات سږ کال څنګه دي ستړي مسئ نوم څه دی السلام علیکم ټول ملي تلویزیون ته ټولو ارکانو ته سلام کور مودان یو څه د کامرې ته وګورئ سږ کال مو حاصلات پخوا په پرتله باندې د انګورو د څنګه سوي دي ډېر ښه دي الحمدلله پخوا خو جنګونه و ټکان ولو پر ډېر وخت نه و راکړو باغو ته خود باغ ته به نه راکړو اوس شکر کې الحمدلله امارات راغلی امن ده هر څه شکر کې هم باغو تر خلاص حاصلات دي هر څه ډېر شکر الحمدلله امارات څخه ډېر خوشحاله دغه انګور تاسو اوس بازار ته وړئ په بازار کې خرڅوئ او که نه دا کشمش کوئ دا څنګه کوئ دغه پروسه یې څنګه ده دا که داسې سړی پیدا سي د بازار سړی پیدا سي بازار کې خرڅوي تجار شی پیدا سي او داسې خپلې کشمشخانې په کشمشخانو کې زړوئ د خپل مراسمو ته برابر شوي معنی زړوئ کشمش جوړوو بیا خرڅوو یعنې کم وخت چې دا بیا وچ سي بیا دغه وروسته بیا بازار ته عرضه کوئ بیا بازار ته عرضه کوو بیا نو تجارانو راځي د دې بیا پر وخت خرڅوو د دغه انګورو څه څو رقمه شیان تاسو جوړوئ یعنې وڅکې د دې ترڅنګ کشمش چې ممیز ورته ویل کېږي بل شي ځین جوړېږي که نه دا دوه شیان دي یا بل شی خو نه ځین جوړېږي دغه کشمش وڅکې ځین جوړېږي نور نو بازار ته وړي بالا بازار کې خلک خرڅوي دغسې حالت کې ولې تاسو نه خرڅوئ چې راویش کوئ او یوسئ په بازار کې به نرخونه هم ورباندې ټیټ سي نو دغه رقم خو نو یو باغ نه ده نه دوه باغ درې څلور باغ لرو بیا تاکان ډېر نو چې وتاک ته شروع کړو بیا به نو ټول خلاصو دا رقم عادو چند تاوان هم کوي دغه هم کوي کور مودان ډېره مننه ډېره مننه د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان دوستانو بیا هم ستړي مسئ راغلی یو بل باغ ته
دلته دا ورور په کار باندې لګیا و نو د کاره څخه مو راوګرځوئ دی به د خپلو انګورو په اړه باندې معلومات راکړي چې انګور یې څنګه دي سږ کال حاصلات څنګه دي او په تیرو کې دغه هم یوه د هغو ساحو څخه ده چې ډېری وختونه به دلته جنګ و جګړې ولې دا چې په تیرو وختونو کې دوی څنګه ول او اوس څومره راحته دي دوی به په خپله هم تاسو ته وایي ستړي مه سئ ستاسو نوم څه دی زما نوم نورالله ده د کلاله کلي اوسېدونکی یم نورالله کاکو څنګه دي حاصلات مو د پروش کال په پرتله باندې څنګه دي د تېر کال په پرتله الحمدلله برابر دي حاصلات مو ښه دي لامل یې څه دی د ډېروالي د حاصلاتو لامل یې دا ده چې سږ کال د غونه ډېرې وسې نه دي سوي هواوې انشاءالله برابرې دي نو تر اوسه په خپل مناسب وخت کې مو ورښتونه ډېر وسو که نه په خپل مناسب وخت ورښتونه وسو نو انشاءالله اوس هم اوبه برابرې دي تږې سوي نه دي او په تیرو کې دلته ډېری وختونه جنګونه وو جنګ و جګړې وې ځکه دا ستاسو ساحه هم تر کومه چې زه پوهېږم په تیرو کې جنګونه راکله دلته به جنګونه اوس دلته امنیتي فضا څومره قایمه ده اوس دلته امنیت څومره قایم دی څومره ساعت تېر دی څومره خوشحاله یاست دلته ډېر خوشحاله یو په آزاد ژوند کې گزاره کولی سو مشکلات نسته ټکان و پخوا موږ د خپلو شمسیو خپلو اوبو ته نه سوی راکلی د خپلې اوبو هم نه سوی لګولی ټکان به و ټوله ورځ په تاخت و یعنې اوس د شپې و د ورځې خپل باغ ته راکلی سي خپل باغ کې کار کولی سي یو مشکل هم نسته موږ خپلو باغو ته راکلی سو په خپلو باغو کې کار کولی سي ډېره مننه کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی ستړي مه سئ ځوان نوم مو څه دی نوم اسدالله اسدالله خانه تاسو دلته په دې باغ کې دا باغ مو خپل دی پردی دی بزګري کوئ څنګه مسله ده دا باغ دا زموږ خپل دی د خوارۍ کار یعنې درسونه وایاست و درسونه مکتب هم وایي له مکتب وروسته بیا شخصي درسو تم زه انګلیسي کورس دلته ډېر ښه کور مو ودان دا راته ووایه چې سږ کال محصلات څنګه سوي دي انګور خو مو زه فکر کوم چې ډک سوي دي ډېر زیات نو داسې ستاسو څه فکر دی یا د پخوا سره تاسو څنګه پرتله کوئ دا تاسو دوستانو ته حاصلات مو د نور کلو په پرتله سره ډېر ښه دي یو په 3 واره دي نور وختو داسې موږ خپل باغ سم هم نه سوی پاللی خو اوس الحمدلله د اسلامي امارات په راتګ سره زموږ خپل دغه ته راکلی سو باغ ته راکلی سو هر څه نه خواري که له شپې که له ورځې اعلان نه موږ خپل دغه ته راکلی سو تېر وخت کې خو موږ د نور کلو په پرتله زموږ حاصلات ډېر ښه دي صحیح ده کور مو ودان خیر دوستانو زموږ سره پاتې سئ کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی درنو دوستانو بیا هم ستړي مه سئ یو بل باغ ته راغلي د انګورو باغ ماشاءالله چې ډېر غټ باغ دی دا ځوان دلته کار کوي له ده څخه پوښتنه کوو چې د پخوا په پرتله باندې دلته مزدورۍ څنګه دي او د دې تر څنګ د انګورو حاصلات څنګه دي تاسو هم زموږ سره پاتې سئ ځوانه ستړي مه سئ ځان راوپېژنئ نوم مو څه دی نوم یې عزت الله ظهیر عزت الله ظهیر صاحب د کوم ځای اوسېدونکی د چوپان ولسوالي د چوپان ولسوالۍ څخه دلته راغلی و دلته راغلی یم کار سره نو دلته څنګه دي مزدورۍ څنګه دي ښې دي مزدورۍ په روز کال راغلی وم دلته 9000 افغانۍ راکړې وې د میاشتې سږ کال 6000 افغانۍ راکړې سږ کال 6000 افغانۍ یعنې د دې لامل څه دی ولې سږ کال 6000 افغانۍ درکوي په تېر کال 9000 افغانۍ حاصلات ښه حاصلات سوي حاصلات ښه حاصلات سوي دغه د انګورو واشکیانو ته چې زه ګورم ما ته ډېر غټ معلومیږي چې په وزن باندې هم راته درانه معلومیږي نو تاسو خو عملا په دې ساحه کې کار کوئ تاسو یې څنګه ارزوئ چې تېر کال څنګه و سږ کال څنګه دي ښه واشکیانې دي دونه ښه واشکیانې دي چې کابو یې دانه من راځي داسې واشکیانې دي ښه غټ غټ واشکیانې دي د انګورو مرضونه څنګه دي انګورو مرض سږ کال کړی دی که نه دی یا سږ کال یې مرض نه کړی دی مرض یې نه دی صحیح ده تاسو څومره خوشحاله یاست موږ ډېر خوشحاله یو دلته بیخي ډېر خوشحاله دونه خوشحاله یو چې بالاکور هم دغومره خوشحاله لکه دلته موږ خوشحاله یعنې یوه د خوشحالۍ خبره دا هم ده چې تېر کال تاسو 9000 افغانۍ اخیستې د میاشتې او سږ کال په هماغه باغو کې تاسو 20000 افغانۍ اخلئ او ستاسو په وینا لامل هم دا دی چې دلته د انګورو حاصلات ډېر شوي دي و د انګورو حاصلات ډېر شوي دي سږ کال بیا ډېرې پیسې هم اخلو کور مو ودان په خیر ژوند دې اوسي رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه سئ
یو بل باغ ته راغلی چې البته د باغ ډېره ساحه یې هم د مځکې څخه لوړه کړې ده 2 متره یا هم 3 متره داسې اندازه باندې دا کټان ورته جوړ کړي دي یو خوا ته موږ کټان ورته وایو نو نور معلومات له دې ورور څخه خو چې د نوم څه دی او دا سیستم یې د څه دپاره جوړ کړی دی ستړي مه سئ نوم څه دی خیر اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عطاجان ده عطاجانه دا راته ووایه چې دغه کټان چې تاسو جوړ کړي دې ته تاسو څه وایاست دغه لکړې چې مو سره تاو بالا کړي دې ته موږ کټ وایو چې دا ایته انګور دي سپتلکان ورته خیزولي دي په دې خاطر باندې چې دا ښه حاصلات ورکوي او د انګور تر ډېرې اندازې پورې د وسې او بارانونه نه خرابوي یعنې دا ګټې دي چې وسې نه خرابوي وسې نه خرابوي د انګور تر ډېره وخته پورې ځکه دا د انګور تر ډېره وخته پورې پاتېږم پر مځکه نه یا د پر مځکه چې پراته انګور ډېر خرابېدل بیا تقریبا بیخي تر ژمي تر واورو تر بارانو پورې موږ راشي کوو استفاده ځینې کولی شو خرابېږي نه په دې وجه باندې صحیح ده حاصلات مو څنګه سوي دي او انګور مو ډک معلومیږي نو داسې په تېر کال به څنګه و تېر کال خو موږ دې ساحې ته نه یو راغلو سږ کال کې چې موږ ګورو د حاصلات مو د پخوا په پرتله باندې په عموم کې د دې ساحې د ډېر زیات راته معلومیږي سږ کال د تېر کال په پرتله باندې ټول حاصلات ښه دي د غنمو د انګورو د ټول حاصلات ښه دي د انګورو ښه حاصلات خو ځکه تېر یو باران چې وسو خو د تېر کال ډېر بارانونه وسو د غونه تاوان یې نه درته رسولی سږ کال ډېر ښه حاصلات انګور چې اوس تاسو وشکوئ تاسو بیا څه چمپه کوئ وچوئ دغه وروسته بیا بازار ته عرضه کوئ او کنه همداسې بس خرڅوئ د دې ځای څخه وړئ دا خو ایته انګور د ایته انګورو دې موږ دغه باغ چې جوړ کړی ده دا موږ ځینې وخت په ترباره باندې خو ځینې وخت دغه راځي تجاران راځي هغه داسې راسنیسي منکت یا ټول داسې باغ راسنیسي هغه اوجوشي کوي او هغه وروسته یې بیا وړي نو تاسو ولې خپله نه اوجوشي کوئ چې هغه ګټن تاسو خپله لاسته راوړئ نو هغه تر اوسه موږ نه دي کړي ځینې کسانو دغسې ته ځکه د دې باغ تر اوسه پورې د سم حاصلات نه ځکه دا 2 درېیم کال ده نو شانې دي چې کله سم باغ سي بیا موږ خپله هم کوو ډېر کسان د دې څخه خپله یې اوجوشي کوي صحیح ده کور مودان حسن او زینت لري د افغانستان دی شان لري شوکت لري ننګ لري عزت لري حسن او زینت لري د افغانستان دی وګور قامت رسېدلی تر اسمان دی د افغانستان دی د افغانستان ستاسو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکوي نو تقریبا د پروسږ کال په پرتله باندې په حاصلاتو کې تفاوت او اضافه‌توب راغلی دی د دوه وجې په خاطر باندې یو تقریبا د بارانو څه اضافه‌توب راغلی پر ښه وخت باندې دلته بارانونه وسوله او هغه کومې مځکې چې اوبه یې نه درلودې هغو اوبو پیدا سولې او دومره وجه دا ده چې د زراعت د خوا څخه و دې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو څو سیمینارونه ورکړو په دې بخش کې د روزنې او دریم دا دی چې تقریبا موږ د اوس په حال سروې روانه ده د کودو او د تخمونو انشاءالله دا به هم یو سبب علت اضافه توب د دغه حاصلاتو وګرځي خیر بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان بری بیرغونه دی زون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو ډیره زیاته مننه کور مودان چې د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند مو راپورتاج چې د انګورو په تړاو باندې مو چمتو کړی و تر پایه وکتئ تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او متعال څښتن ته لاس سپارو الله مو مل وخت مو پخیر شنه پاکې ګلونه دي د افغانستان دی بیرته بادیږي عمر وړاندې روان دی د افغانستان دی د افغانستان